لاند مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ زموږ ژوند میډیا چینل ته ښه راغلاست. کندهار ښار کې د جنرال عبدالرازق له قبر سره هاوانونه لګېدلي. شیبه وړاندې د کندهار ولایت مقام مخې ته لومړی قراول کې 2 پرله پسې هاوانونه لګېدلي. امنیتي سرچینې وایي 2 نور هاوانونه د جنرال عبدالرازق له قبر سره چې ولایت مقام تر څیرمه دي لګېدلي دي، خو ځاني زیانونه نه لري. روسیه افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره سترګې پر لارې وو. بهرنۍ رسنۍ وایي د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویلي روسیه د یوې سیاسي هوکړې او طالبانو په ګډون افغانستان کې د ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو له لارې دغه هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره سترګې پر لاره ده. طالبانو د سولې لپاره د ولسمشر له طرحې سره مخالفت ښودلی. طالبانو د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني له طرحې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې د دوحې تړون عملي کول افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره غوره انتخاب دی. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي که د دوحې هوکړه په بشپړ ډول عملي شي افغانان به ژر سولې ته ورسیږي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د کابل پولیسو د طالبانو د هدفي وژنو 11 کسیزه ډله نیولې. هغه وایي نیول شوي کسان د خبریال یماس یاوش په وژنه کې او دغه راز په ګڼ شمېر چاودنو کې هم لاس درلود.